د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر د هیواد یو شمېر جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو ته سفر وکړ. د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني چې یوه تخنیکي ټیم یې ملتیا کوله جنوب ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ته سفر وکړ او هلته یې د یادو ولایتونو د ټولګټو ریاستونو او قراردادي شرکتونو له مسؤلینو، فني او مسلکي کارکوونکو سره د لیدنې ترڅنګ د دغه وزارت تر کار لاندې پروژې څخه له نږدې لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې د کار د چټکتیا او غوره کیفیت په اړه لازمي لارښوونې وکړې. همدارنګه د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر په دغه سفر کې د یادو ولایتونو له جوړ شویو موقتي کمپونو، ماشینرۍ او تجهیزاتو څخه لیدنه وکړه او اړوند مسؤلینو ته یې د یادو وسایطو د ساتلو او غیر فعاله ماشینرۍ او تجهیزاتو د ترمیم او فعالولو په اړه لازمي لارښوونې وکړې. د ټولګټو وزارت د سرپرست وزیر د یاد سفر په هکله د دغه وزارت بیان محمد اشرف حق شناس وایي: د ټولګټو وزارت د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثاني د لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو ته د سفر موخه د هیواد د لویو لارو او نورو بیلابیلو حفظ مراقبتي رغنیزي پروژو د یادو ولایتونو د مالی او اداري چارو څخه لنږدې لیدنه، څارنه او ارزونه وه او د دغه وزارت د اولویتونو له مخې د راتلونکي کال په کاري پلان کې د هغه سړکونو او لویو لارو د کار شاملول وو چې خلک او نظام ته د اقتصادي او اجتماعي پلوه ارزښت لري.